که د چا رشتې نه کېږي دا وظیفه دې مسلسل وکړي انشاءالله الله جل جلاله به هغوی ته په نیک ځای کې رشته ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما محترم ورونو، یو ډېره زبردست وظیفه مې نن ستاسو په درانه خدمت کې راوړه، او دا وظیفه خصوصا د هغه وروڼو او هغه خویندو دپاره ده چې هغوی په رشتو کې رکاوټ ډېر زیات وي. یعنې که هغوی چېرته پیغام ولیږي نه هغه پیغام یې واپس کېږي، نو که هغوی دا وظیفه پابندۍ سره کوي انشاءالله چې تمام رکاوټونه به رب العالمین ختم کړي. چېرته کې پیغام ولیږي هغه به لازما منظور شي. دغه رنګې کله کله چې یو هلک پسې یا یو جنۍ پسې رشته ولیږلی شي، نو هغوی د دې انکار کولو ته تیار ناست دي، لیکن چې دا وظیفه وشي او د هغې نه پس تاسو رشته ولیږئ، نو انشاءالله چې هغه به قبوله او دغه به شي، منظوره به شي. یو ډېر زبردسته وظیفه ده، یا حلیمو یا لطیفو یا حلیمو، ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده. او د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د لمانځه نه پسې په یو ځانله ځای کې کښېنئ او 500 کارته دا وایئ روزانه تر د یو میاشت پورې، او د دې نه مخکې یعنې مخکې او وروستو 140 کارته درود شریف وایي. او کله چې دا وظیفه کوئ نو د هغې هلک یا د هغې جنۍ سوچ او خیال پرې کوئ، یعنې د هغوی د وارثانو خیال کوئ چې الله پاک دې ما باندې مهربانه کړي او د رشته ماله راکړي. او کله وظیفې نه فارغ شي د هغې نه پس دعا وغواړه انشاءالله چې ډېر ژر به د الله جل شانه حاجت پوره کړي او د ستا د خوښې رشته به تا ته میلاو شي.